وإن إلياس لمن المرسلين. دي زنوس بلا واقع شروع کیږي د الیاس علیه السلام. او بشک الیاس علیه السلام لمن المرسلین خامخا د پیغمبرانو څخه. اذ قال لقومه کله چې ویل خپل قوم لالا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک نه. اتدعون بعلا آیا تاسو اوازونه کوئ بعلا بعل بوتلا. بعل دا د سرو زرو یو بوتو د خزې شکل ولا ورکړو او دا څلیرش غزه وګدوخه او 400 من جاورانو د دې عبادت به خلکو کو. نو الیاس علیہ السلام خپل قوم لوی اتدعون بعلا آیا تاسو اوازونه کوي بعل بوتلا. او دغه زمانی دغه خار باچا چې دا غینوم بکو بک او د دې خار نوم یې خو بعل بک. بک د دې باچانو او بعل د دې بوت نوم او دې خار لای بیا بعل بک نوم یې خو. د نحوی په کتابونو کې راځي بعل بک غیر منصرف دی. اتدعون آیتا سراب لئی بعلا بعل بوت وتذرون او پریدئی احسن الخالقین خیست پیدا کون کے ذات الذي هغ ذات ربکم چستاسو رب دے ورب آبائکم الاولین او رب دے استاسو دپلرونو مخکنو. فکذبوه نو دوی دروغ جن اگنو الیاس علیہ السلام. دوی تکذیب اکد الیاس علیہ السلام. فإنهم نبیشک دوی لمحضرون خامخا حاضر بکڑیشی پا عذاب کی الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ بچ ساتلے شوی دوی بنا حاضری کی پا عذاب کی. وترکنا ومنگ پریخ علیہ پدی الیاس علیہ السلام باندې خیست صفت کول فی الاخرین پرستانو خلقو کی. سلام علی الیاسین سلام دے پا الیاسین باندې. الیاسین نسوک مراد دے نو راجح دا چې امدغه الیاس علیه السلام مراد دی. خدا د عرب عادت دی چې کله ناکله پونون کې کمی زیاته کوي نو مراد امدغه الیاس علیه السلام دی. سلام دی په الیاس علیه السلام دا د سجع جوړولو په خاطر چې وزن برابر شي. ان كذلك یقینا دغشان نجزي المحسنین من بدل ورکو خیست عمل کوونکو لا. انه یقینا دا الیاس علیه السلام من عبادنا المؤمنین زمون د مؤمنانو بندگانو څخه. وان لوطا داوس بلا واقعه د لوط علیہ السلام شروع شو. د دې واقعات تفصیل مخکې تیر شوی دی بس مختصر بیانېږي. وان لوطا نو بشک لوط علیہ السلام لمن المرسلین خامخا د پیغمبرانو نو. اذ نجیناه چکل من خلاصه ورکدل و اهله او د کورنۍ اجمعین طول الا عجوزا مگر بوډۍ لم ورنکو فی الغابرین وا پپات کی دونکو کی د لوط علیہ السلام خزه. ثم دمرنا الاخرين بمن هلاك النور وانكم او بشك تاسو اي عرب الله عرب لو مشركين مكه لتمرون خامخا تاسو ورته ریږي عليهم پدوی باندې مصبحين د سبا په وخت او بالليل او د شپې په وخت کې تاسو پدوی باندې ورته ریږي د لوط عليه السلام په دي آبادی باندې دا وي په کلو باندې د سبا په وخت او بالليل او د شپې په وخت. دوی به کله سفر کو شام لبتلو نو دا د لوط علیہ السلام کله چې د شام په لارې کې راته چې کله به دوی د سبا په وخت روان شو بیګا به الته رسیدل او که بیګا به روان شو سبا به الته رسیدل. نو الله وی وانکم لتمرون او تاسو ورته ریږئ علیهم په دوی باندې مصبحین د سبا په وخت او باللیل او د شپې. افلا تعقلون ای عقل نه کار نه اخلئ عبرت نه اخلئ. وان یونس لمن المرسلین دا اوس وم پیغمبر واقع ذکر کیږي د یونس علیہ السلام. د دې تفصیل هم په سورته یونس کې تیر شوی دی او بیا وروسته سورته انبیاء کې هم د واقعات تیر شوی دی. وان یونس او بشک یونس علیه السلام لمن المرسلین خامخا د پیغمبرانو نو. اذ ابقا چکل لاړو بی اجازتا ابقا معنا دلته دا اذ ابقا چکل لاړو بی اجازتا ال الفلک المشحون کشتی ډکه کړه شویلا. واقعي مخکې موږ بیان کړی د مختصری بیانو چې یونس علیه السلام په عراق کې چې کوم موصل په نامه خار دی پدې کې د نینوا په نامه کلیو اغیل الله را اولېګ دعوت ورکو د شرک نه خلق منع کړل خو هغه نه منع کېدل. د الله د طرف نه یونس علیه السلام له وحی اوشوا کدا خلق په 3 ورځو کې ایمان رانوړي نو عذاب به راشي. کدرې ورځو کې ایمان رانو عذاب به راځي. 3 ورځې وخت دی. نو کله چې 3 ورځ شروع شولا 2 ورځې تیر شو یونس علیه السلام ویل چې را داخل خلک چې ایمان نه راوړي
بس استه هجرت وک زکا پکم قوم باندې چې د الله عذاب راځي پیغمبر د اغازیانه هجرت کوي روان شو. خود د غزه کې د ابراهیم د یونس علیه السلام نه یو اجتهادي غلطي وشوه چې د الله د حکم نه بغیر هجرت وک باید انتظار کړي وي د الله حکم لا خود هجرت وک په خپل اجتهاد کې ساوش. کله چې یونس علیه السلام لاړ قوم لپاره ولګي د یونس علیه السلام خو زمنګ نه تله دا خبره اشتیا ده ګوره دا عذاب لکه چې موږ باندې خامخا راځي نو بس فورا راجمش سوال او زاری شروع کړه عاجزی وکړه بهر ډاګ لره وتل وی جړل الله نه معافي وغوښتل د خپل شرک نه او د کفر نه توبه وایستل نو الله ته عذاب لري. یونس علیه السلام چې خبر شو چې عذاب قران غي په خلکو باندې دا خو اوس که زبیر ته ورشم خلک به مالوي ته دروغجن وي دروغ دی ویلو دا خو ما قتل کې پریدي مینه. نو یونس علیه السلام هجرت وکړه د دې ځای نه کشته کې سور شو چې بل ځای ته لاړ شي. کشته چې کله د دریاب منځ لاړه کشته ډیره درانه شو د کشته چلون کو دا فیصله وکړه چې یو کس بد دي کشته نه غرزه زکه ټوله کشته ډوبېږي نو خدای چې یو کس مرشي لیکن یو قسم تیار نو چې ځان اور غرزه دریاب لا څوک ځان مړ کوي نو پچای واچوله چې د چا نوم راوته وسماغه بغرزيږي پچای چې واچوله نوم د یونس علیه السلام پکې راووت نو دې ځان دریاب لور اوغرزو چې دریاب لور اوغرزو الله مې راولېګو چې د یونس علیه السلام ځان سره په خېټه کې محفوظ اوساته ګوره خوري بینو ځان سره اوساته نو څو وخت التطیر به الله راويست دا واقعا ده بیا چې کله راوته مریض زکه ډېر وخت یې مې په خېټه کې تیر کړو پروت او الله جل شانه کو ور سره خوا کې د کدو ونه رازرغونه کړ د کدو بوټي هغه په سورې او کو د مچانو وغیرہ نه ساتو بیا الله صحت ولا ورک بیا بیر خپل قوم لراغی نو هغه قوم چې هغه خو هغه وخت اجمالی ایمان راوړ نور مسایلو نه خبر نو خو صرف نور چې ایمان راوړ نو دا چې ورغه ټول په بیا ایمان راوړ تقریبا څه د پاسه 1,00,000 خلک الله وي ټول په ایمان بیا راوړ. نو دا واقعه ده واذ یونس او بشک یونس علی السلام خامخا د پیغمبرانو نو اذ ابقا چې کله به اجازه لاړ ابقا د تقیدل په معنا سره راځي خودل د معنا دار چې به اجازه لاړ ډکه کشته لا فساهما نو پچای واچا ولا فکان نو شو من المدحدین د پړشونا ساهما پچای واچا ولا قران دازي خسنه نو شو د پړشونا یعنی نوم د دروت فالتقمه الحوت نو تیر کو دلرا مئی وهو ملیم او د ډکو او د و ملامت کوون کې د خپل ځان ملیم خپل ځان ملامت کو په دې کار باندې فلولا انه کشرت نوې ده من المسبحين فلولا انه كان الله کې کنوې ده یونس علیه السلام من المسبحين د پاکي بیانونکو نا لا لا بيثا نو خامخا وخت به تیر کړي وي په بطنه د دې مې په خېټه کې الی یوم یبعثون تر رزید دوباره پورته کېدل پورې د دې آیتونو مطلب دا دی الله وی ک یونس علیه السلام زما پاکي نوې بیان کړي نو تر قیامت پورې به د مې په خېټه کې پروت وي خو زما پاکي بیان کړه ځکه الله خلاص د دې به دوه مطلب دی یو مطلب دا چې د دې مې په خېټه کې پاکي بیان ولا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دی ولسمې سپاره کې تیر شي نو الله وی کدا زما پاکي بیان کړي نه وې نو د مې په خېټه کې وتر قیامت پورې پروت وي خو زما پاکي بیان کړو ځکه مولا خلاص یې ورک دین معلومه شول چې په ذکر سره الله مشکلات حل کوي دویم مقصد د دې دا الله وی ګورا کده دین مخ کی یونس علیه السلام زما پاکی نه بیانول نو په دغه وخت کې بوله ما خلاصې نه ورکول خو مخ کی چې د مې خېټه لاله نه وته یونس علیه السلام د الله پاکی بیانول نو په دې وخت کې ولا فائدہ ورکړه لکه حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام وی تاسو په خوشحالي کې الله یادوي چې کله در باندې تکلیف راځي الله به تاسو یادوي نو یونس علیه السلام د الله پاکی بیانول مخ کی د مې د خېټه نه مخ کی د الله ذکر به کو د الله عبادت کو نو فائدہ ولا ورکړه فلولا انه كان كنبي دا يونس عليه السلام من المسبحين د پاکي بیانون کو څخه لا لا بثفي بطنه نو وخت به تر کړه وې د مې په خېټه کې الی یوم یبعثون تر ورځې د دوباره پورته کېدلو پورې فنبذناه نو منغرا اغرزو بالعراء ډاګ میدان لا وهو سقيم په داسې حال کې چې مریضو منغرا اغرزو بالعراء ډاګ میدان لا وهو سقيم په داسې حال کې چې مریضو وانبتنا عليه او من را زرغون کړه د پخوا کې شجرتم من یقطین ونذ کدو
خوا کې ور سره الله د کدو نه راشنه کړله هغه پانو په دې باندې سورې د مچانو نه الله وسات. وارسلناه او بیا منګه اولېګ الی 100,000 سل زره کسانو لا یعنی یو لک او یزيدون او په معنا د بل کې د یو لک نم زیاتو منګه اولېګ سل زره کسانو را بلکې د دینم زیات. فآمنون ایمان راوړو دی خلکو په ایمان راوړو. فمتعناهم من فیدی ورکړه الہین تر یو وخت پورې. په دې ځبې یو سوال لازم الله وی فآمنو دی خلکو ایمان راوړو. نو سوال دا دی چې دی خلکو خو د یونس علیه السلام دراتک نمخ کی ایمان راوړو ځکه خو ته الله عذاب لري. نو جواب درج هغه وخت کې دوی اجمالی ایمان راوړو شارټ کټ کنه بس ایمان راوړو چې یونس علیه السلام د الله پیغمبر دی. نور تفصيلات ولا معلوم نو کنه. نو چې کله یونس علیه السلام راغی اوس تفصیلی ایمان راوړو ټول احکام ولا بیان کړ. سلوی خرزی غالبا علما خي خود سي صحیح مرفوع روایت کې نشته دی. سلوی خرزی پورې غالبا چې راغلي دي او یو قول غالبا اوس زمازن کې نشته شپږ میشته پورې مشته غالبا یو قول. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون. دي زنه دریم باب د سورۃ تر اخره پورې. پدې کې اول رد دی په مشرکین بالملائکه باندې هغه خلق چې ملائکه د الله لورګانې غني. بیا رد دی په مشرکین بالجن باندې هغه خلق چې مشرکان د الله چې جنات د الله سره په نسب کې شریک غني. به ذکر کیږي پاکواله د ملائکه او تسلی د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام لو تخویف د کفار ولا او اخره کې سورۃ ختمه د الله په توحید. فاستفتهم نو دا اول رد په مشرکین بالملائکه هغه خلق چې ملائکه د الله لورګانی غني الله په دوی رد کوي. فاستفتهم نو پختنا اوکا د دې مشرکانو نه اے پیغمبر د دوی نه پختنا اوکا ال ربک آیا استاد رب د پار البنات لورګان دی ولهم البنون او د دوی د پار زامن دي په خپل زامنو باندې خوشاليږي او الله له لورګانو نسبت کوي. ام خلقنا الملائکه دوی مرت په الله دا کوي دوی مرت په الله دا کوي چې تاسو له دا خبره چا کړی چې ملائکه خزي دي. دا تاسو له چوي چې ملائکه خزي چې تاسو چې ملائکه د الله لورګان دي. اول خو ملائکه د الله لورګان نه دي بیا تاسو له دا خبره چا کړی چې ملائکه خزي دي. ملائکه خو خزي نه دي. عقیده دا راخه چې ملائکه نه خزي دي او نه ناران دي بس دا د الله مخلوق دسه به. ام خلقنا الملائکه آیا موږ پیدا کړی دي ملائکه اناثن خزي وهم شاهدون او دوی حاضرو. چې کله موږ پیدا کول دوی کتلی دي زکه د چا نرواله او د چا غزواله خو هغه وخت معلومیږي چې وای ګوره کنه نو دوی خو غدل نه دي څنګه وجدا خزي. آیا موږ پیدا کړی دي ملائکه اناثن خزي وهم شاهدون او دوی حاضرو. الا خبردار انهم بشکدوی من افکهم د دروغ جوړولو د وجن لا یقولون خامخا وای ولد الله چې الله بچینی ولیدې. دوی د دروغ د وجن وای چې ولد الله بچینی ولیدې. وانهم لکاذبون وبشکدوی دروغ وای د الله بچی نشته. اصطفى البنات آیا الله غوړه کړی دي لورګان علی البنین په زامنو. دا اصطفى اصل کې ده اصطفى دو همزه دی و د استفهام او بلد افتعال ده او دا اصطفى په اصل کې وو استفا تی و اصل کې خدا قانون د ارشاد او صرف کې ذکر دی چې تا کله نا کله بیا په طوا سره بدلی کې چې کله فا کلمې کې سواد راغلي او په دې کې بیا اصطفا هم ویلې شي چې دا طوا راواله په سواد سره بدل کی. نو اصطفى البنات آیا غره کړی دی الله لورګان علی البنین فزامنو. الله لورګان په زامنو غره کړی چې ځان له لورګان نیولې او تاسو له زامن درکې. مالکم تدلیل د استاسو کیف تحکمون دا څنګه فیصله کوي فلا تذکرون آیا نصیحت نه قبل وای ام لکم عاشت د استاسو د پار سلطان مبین تدلیل خکارا فاتو بکتابکم راوړ خپل کتاب کنه ان کو تم صادقین کتا سو رښتونی استای ک دلیل د سره راوړ. وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا. دي جن اوس الله رد کوي په مشرکین بالجن هغه خلق چې جنات د الله سره شریکان جوړ کړی دي او د بعضی مشرکین رائے داوا چې دا جنات چې دي دا د دوی سرداران دي جناتو کې چې کم سرداران دي دا غوی لورګان د الله خزي دي. نعوذ بالله غوی به دا خبره کوله لکه امام ابن کثیر نقل کړی دي
چې ورځ ابو بکر صدیق د مشرکانو نه پوښتنه وکړه تاسو چې ویو چې د ملائکه د الله لورګانی نو د الله خزه کم ځای کې ده خزه به د کم ځای نه شول لور خود پیدا کیږي د خزینه پیدا کیږي نو دوی بورل ویل وې دا د ملائکه چې کم د سردارانو لورګ د جناتو چې د سردارانو کم لورګانی دی د الله خزه دي کنه د جناتو کې چې کم سرداران دي غټان د دوی لورګانی وې د الله خزه دي نو الله پیرت کوي وجعلوا او دوی ګرځولې ده بینه د الله ترمنځ او بین الجنه او د پیریانو ترمنځ نسب دوی ګرځولې د الله ترمنځ او د پیریانو ترمنځ نسب یعنی دوی بویل چې د پیریانو لورګانی د الله خزي دي او ملائکه لورګانی دي نعوذ بالله او دیم قول داده د مفسرینو چې د دې مقصد دا دی چې دوی بویل چې دا شیطان چې دی کنه شیطان د جناتو څخه دی کنه دا د الله سره شریک دی د خیر کارونه چې دا الله پیدا کوي او د شر کارونه چې دا شیطان پیدا کوي خالق د خیر الله دی او خالق د شر جنات دي شیطانان نو څنګه دوی وجعلوا او دوی ګرځولي بینه د الله ترمنځ او بین الجنه او د پیریانو ترمنځ نسب د شرکت نو بیا به دا معنا شي چې دوی دا پیریان د الله سره شریک کړي دي دوی بل چې ابلیس د الله رور دی نو الله خالق د خیر دی او ابلیس چې د خالق د شر ولقد علمت الجنه او یقینا پویږي شیطانان دا جنات انهم لمحضرون چې دوی به حاضر کړي شي په جهنم کې دوی له دا خبره معلومه ده چې الله به موږ جهنم کې ور اچي سبحان الله پاک دی الله دا خلق دا څه چټیات وي چې الله خزا کړي دا بچی شته دی دا پاک دی الله عما ده هغه څنګه یصفون چې دا مشرکان بیانای الا عباد الله المخلصين دا الا عباد الله د دې محضرون استثناء ده چې دا جنات چې له محضرون دوی به حاضر کړي شي په جهنم کې الا عباد الله مگر بندگان د الله المخلصين بچ ساتل شي دوی به حاضرېږي پوښولې په کنه دا استثناء د محضرون نه ده ګوره فانکم بشک تاسو ما هغه تعبدون چې تاسو بندگی کوي اے مشرکانو ما انتم ناس تاسو علیه پدی الله باندې بفاتین گمراه کوونکی تاسو څو گمراه کولای نه شي الا من مگر هغه څوک هو صال الجحیم چې هغه به داخليږي جهنم لا الله دې مشرکانو لوي چې تاسو څو گمراه کولای نه شي مگر هغه څوک چې هغه به داخليږي جهنم لا د الله په علم کې وما منا دا قول د ملائکه دی تقول الملائکه دلته ولګو تقول الملائکه ملائکه وی وما منا ونشتد زمن نه هیڅ یو کس الا له مگر د هغه د پاره مقام معلوم زید معلوم د عبادت ملائکه وی چې موږ د الله عبادتونه کوم خدای الله لورګانی نه دا د ملائکه وینا ده وما منا ونشتد زمن نه هیڅ یو کس الا له مگر د هغه د پاره مقام معلوم زید معلوم د عبادت د پاره ټول ملائکه چې دغه د الله په عبادت کې مصروف دي لکه یو روایت کې راځي چې په اسمان کې د یو څپک په اندازه باندې زه هم خالی نشته دي ټول کې ملائکه د الله عبادت کوي وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ او بشک من صفونه جوړو ملائکه چې کله عبادت کې صفونه جوړي وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ او بشک من د الله پاکي بیانو وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ او بشک ودا مشرکان دوی دا خبره کولا وان كانوا دا ان مخفف من المثقل ده بشک ودا مشرکان چې دوی بویل لو ان عندنا ذکرا کچرتوي زمون سره یاداش من الاولین د مخکینو خلقو کچرتوي زمون سره ذکرن یاداش د دینه مراد یو دار چې د مخکینو انبیو واقعات کوم معلوم وې کنه نو لکنا عباد الله المخلصین خامنګ بوي بندگان د الله بچ ساتل شوی د ذکر نه مراد د مخکینو انبیو واقعات کچرته موږ له د مخکینو انبیو واقعات معلوم وې لکنا عباد الله المخلصین خامنګ بوي بندگان د الله بچ ساتل شي نو الله ورته مخکینو انبیو واقعات بیان کړي صورت کې کنه چې دا بانم ختم شي خبره پويږي کنه او دویم د ذکر نه مراد قران کریم دی د مشرکانو بویل لو ان عندنا کچرتوي زمون سره ذکرن قران وحي د الله د طرفنا نو خامنګ بوي عباد الله المخلصین بندگان د الله بچ ساتل شوی دی بدا ویل کچرته زمون سره یو کتاب وې مونږ به د الله مخلص بندگان جوړ شوی وي خو الله وی فکفروا به کفر او په دې کتاب فسوف يعلمون زر دې چې پوي بشي
اول خو ویل چې کدا کتاب زمون سره موږ به د الله مخلص بندگان وي، خو لیکن کفر یو نو زر دی الله وی چې کوئی وشي. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. پدې آیاتونو کې تسلی د نبی عليه الصلاه والسلام چې بے فکر اوسه پیغمبر زبستا امداد کوم. ولقد سبقت او یقینا مخکې تیر شوی د کلمتنا وعده زمنګ د نصرت، تیر شوی د مخکې کلمتنا وعده زمنګ لعبادنا المرسلين زمنګ د بندگانو پیغمبرانو سره هغه وعده ده انهم لهم المنصورون چې بشک د دوی سره بخامخه امداد کیږي. الله ودا ما وعده کړی چې زبر پیغمبرانو سره امداد کوم. دا رقم آیت 43 سپارہ سورة مؤمن یو 50 کې مرাজি ښا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا وان جندنا وبشکا دل زمن دلنا مراد دل د انبیاء دل زمن لهم الغالبون خامخا دوی بزور ورکیږي. فتول عنهم نمخ اگرزو د دوی نه حتی حین تر یو وخت پورې اے پیغمبره چې داخل ستا مخالفتونه کوي تکذیب دې کوي ته مخ واړو حتی حین تر یو وخت پورې تر دې پورې چې د الله عذاب پیرش. وابصرهم او ګور دوی لرا فسوف يبصرون زرد چې دوی هم ګوري ته دوی تماشا کوي اے پیغمبر او دوی هم ګوري. اف بعذابنا يستعجلون آیا زمنګ عذاب پتا دای سره غواړي دي مشرکانو بل چراوړه عذاب په باندې کله برازي آیا عذاب زمنګ پتا دای سره غواړي. فاذا نزل چکن نازل شدا عذاب بساحتهم د دوی په میدانونو کې الله وی چکل نازل شدا عذاب بساحتهم د دوی په میدانونو کې ساحه میدان لوي. فساء نډر بد صباح المنذرين سبا دیر ور کړې شو. دا سبا ذکر کا اکثر عذابونه د سبا په وخت راځي. الله فاذا نزل چکل نازل شي عذاب بساحتهم د دوی په میدانونو فساء نډر بد صباح المنذرين سبا دیر ور کړې شو. پوم کال د هجرت باندې د خیبر غزا وشو. نو نبی عليه الصلاه والسلام عادت داو چې کله به په یوزي باندې حمله کول نو د مانزه انتظار وکاو چې د مانزه وخت براغی نو کله اذان आवाज به واوري د نبی رسول الله به حمله نه کوله ځکه د مسلمانان دي خو چې د اذان आवाज به ونوري د بیا به حمله کوله. نو د خیبر غزا چې کله کېدل نبی عليه الصلاه والسلام د سبي انتظار لیکن اذان مزان اونشو. نو نبی عليه الصلاه والسلام په حمله وکړه او نبی عليه الصلاه والسلام سویل الله اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين. خیبر خراب شو او موږ د دې قوم یو چې د چا په میدان باندې را کوس شو نو بیا د خلکو سبا ګډ وړي خراب دي آیت له اشاره وکړه. وتولى عنهم او مخ اگرزو د دوی نه اے پیغمبر حتی حین تر یو وخت پورې و ابصر او ګور فسوف يبصرون زرد چې دوی ګوري. سبحان ربک سورۃ ختمه د الله په توحید باندې پاکی دا رب تعالی را رب العزت چرب دے دا عزت خاون پاکی دستا رب لرا چرب دے دا عزت والا عما دا غسن یصفون چې دوی بیانای پاکی دستا رب لرا دا غسن چې دوی بیانای یعنی ستا رب د دې مشرکانو د دې اقوالنا د دوی د دې غلط خبرونه پاک دی چې د الله بچیشته او خزایشته او پیریانی سره نکاح کړي وغیرہ. وسلام او سلامتی ده علی المرسلین په پیغمبرانو. په دې صورت کې بیا بیان شو مخکې کنه چې سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراهیم سلام علی موسی و هارون نو اخر کې وی سلام علی المرسلین بس سلامتی ده په ټولو پیغمبرانو. والحمد لله و تمام صفاتونه د خدای توب خاص الله د پاره دی رب العالمین چې پالون کې ده د ټولو مخلوقاتو.